अस्सलाम वालेकुम। احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی. دوستانو په نن سبا وخت کې یو پوښتنه ډیره زیاته پوښتل کیږي چې وایي چې د اماراتو نوي ویزې به کله خلاصیږي او ورسره هغه کسان هم دا پوښتنه کوي چې کم چا تشریري د ایرپورټو بندېدلو څخه مخکې لیږلي وي نو اوس دوی وایي چې آیا موږ په هغه تشریر باندې امارات ته بیرته راتلی شو او که نه او یا کم چا چې په هغې وخت کې ویزټ ویزې اخیستې وې خو د ایرپورټو بندېدو له وجې ونه توانېدل چې امارات ته لاړ شي نو اوس دوی دا پوښتنه کوي چې آیا موږ په همدې ویزو باندې امارات ته تللی شو او که نه. نو راځئ چې دغه واړو پوښتنو ځوابونه په ګډه سره واورو. که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله ده چې دا ویډیو تاسو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کوئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. اول به راشم ویزټ ویزو ته. دوستان کم چا چې په دوامه دریمه میاشت کې ویزټ ویزې اخیستي په دې کې به اکثر هم داسې کسان وي کم چا چې په دریمه میاشت کې ویزټ ویزې اخیستي خو دوی ایرپورټو بندېدو له وجې ونه توانېدل چې امارات ته لاړ شي نو اوس آیا دوی کولی شي چې په همدې ویزو باندې امارات ته لاړ شي؟ نه، دغه ویزې اوس مهال واړه کینسل شوي دي. تر اوسه پورې متحد عرب اماراتو حکومت د دغو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې نه تر اوسه پورې دا ویلي دي چې موږ دغو کسانو ته ویزې اکټیو کوو مقصد دوباره فعال کوو ځکه که چیرې مو کومه ویزټ ویزه چیک شي هغه ویزټ ویزې چې دویمه دریمه میاشت کې کم چا اخیستي دي خو دوی نه دي توانېدلي چې امارات ته لاړ شي نو هغه به سیسټم کې کینسل ښایي او ورسره هغه تشریح یا که په ساده ژبه کې ووایم چې د کار ویزې کم چا چې په دویمه دریمه میاشت کې اخیستي دي خو دوی نه دي توانېدلي چې امارات ته لاړ شي نو آیا دوی کولی شي چې په همدې ویزو باندې امارات ته لاړ شي؟ نه، دوی هم نشي کولی چې په همدې ویزو باندې امارات ته لاړ شي ولې چې دغه تشریح واړه په سیسټم کې کینسل دي. تر اوسه پورې اماراتو حکومت د دغو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. انشاءالله چې نږدې راتلونکي کې به د دوی په اړه کومه نوې پریکړه وشي نو تاسو بالکل مه ورته خفه کیږئ ولې چې داسې مشکل سره یو تاسو نه مخامخ زما پر نظر په زرګونو کسان داسې دي چې داسې ستونزې سره مخامخ دي نو خامخا به حکومت د دوی په اړه کومه پریکړه کوي یا به دوی ته دغه ویزې بیرته په سیسټم کې اکټیو کوي یا فعالوي او یا چې کوم پیس حکومت ته داخل شوی دی یا به هغه پیس دوی ته بیرته ورکوی کیږي. خو تاسو یو څه وخت صبر وکړئ تر څو ستاسو په اړه اماراتو حکومت کومه پریکړه اعلان کړي. اوس به راشم د نوي ویزو په اړه به معلومات درکم. اکثر هم دوستان پوښتنه کوي چې اماراتو اقامې یا پخې ویزې کله خلاصیږي نو دوی ته به په جواب کې زه ووایم چې ما مخکې هم د دې په اړه پلټنې کړي خو نن او 13 ورځ مې هم دې په اړه پلټنه وکړه که څه هم ټایپینګ سنټر والا ماته ویل چې مونږ ځینې ټایپ کړي دي خو تر اوسه پورې هغې معلومات نه دي شوي او نه مونږ په نږدې راتلونکي کې داسې لیدلي چې کوم څوک په وطن کې وي هغې ته نوي تشریح راوتي وي. اوس مهال پخې ویزې یا اقامې صرف هغو کسانو ته کیږي کم چې اماراتو کې دننه دي او کم څوک چې بهر دي هغې لپاره تر اوسه پورې نه کیږي. که چیرې هم د نوي ویزو خلاصولو اعلان وشو نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کې به وئ انشاءالله چې زه به مو همدې له لارې خبروم. دلته به یو خبر یادونه وکړم چې اوس مهال د دوبۍ ویزټ ویزې خلاصې دي. کم کسان چې غواړي اماراتو ته په ویزټ لاړ شي نو هغه کولی شي چې یوې میاشتې او درو میاشتو ویزټ ویزه واخلي او امارات ته لاړ شي. که چیرې هم کوم څوک دغه ویزه اقامې یا پخې ویزې تړوي نو بالکل دوی دغه ویزه اقامې ته یا پخې ویزې ته اړولی شي. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. هیله مې دا ده چې تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او کم چا چې ایرپورټو بندېدو نه مخکې ویزټ ویزې اخیستې وې او ورسره ځینې کسانو تشریح یا ویزې لیږلي وې نو د دوی سره چې د دې په اړه کومه اندېښنه ده هغه ختم شي. نور که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.